ستاسو د پیغمبر توبه وه چې هره ورځ به یې په مجلسونو کې اویا ځله خپل رب ته رجوع کوله خو موږ تاسو په خپله ووایئ چې موږ په کم ځای کې یو آیا رب ته م رجوع کړې رب ته م توبه ایستلې او که نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې ښکلې وینا ته غوږ شي. رسول الله فرمایي ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. الله رب العزت بلا کیف په شپه کې خپل لاس راوږدوي تر څو د هغو خلکو ګناوې وبخي چې د ورځې په اوږدو کې ترسره کړي دي او په ورځ کې الله رب العزت خپل لاس بلا کیف راوږدوي تر څو د هغو خلکو ګناوې وبخي چې د شپې په اوږدو کې ترسره کړي دي. نو ای ورونو ای خویندو د رزق او روزي پراخي دومره نه ده یوازینی شی چې الله ورته پراختیا ورکوي هغه توبه ده. نو بیا ولې توبه نه کوئ؟ آیا دا د شرم ځای نه دی چې ټول عمر در باندې تیر شي خو خپل رب ته چې هره ورځ د بخښنې لاس درته پیش کوي د توبې کولو په خاطر رجوع نه کوي؟ دا د شرم ځای نه دی؟ هو قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت هره شپه د بخښنې لاس وړاندې کوي او فرمایي آیا داسې څوک شته چې بخښنه ورته وکړم؟ نو آیا شته داسې کس چې خپل لاس ور وړاندې کړي؟ بنده باید ځنډ ونه کړي زر خپل لاس ور وړاندې کړي او ووایي ای زما ربه زه توبه کوم او یا ووایي ای زما ربه څوک غواړي چې بندګانې توبه وکړي؟ الله رب العزت هغوی توبې ته رابولي. الله هره شپه د بخښنې لاس را اوږدوي تر څو هغه خلک وبخي چې د ورځې په اوږدو کې ګناه او بدي کړي وي او توبه پرې وکړي.